د زابل عامې روغتیا ریاست چوکاټ کې د معتادینو درملنې لپاره 50 بستریز روغتون پرانیستل شو چې له دې وروسته به پکښې په مخدره توکو د روږدو کسانو درملنه کیږي. د زابل عامې روغتیا رئیس ډاکټر میرویس افغان وویل د روغتون لپاره او د معتادینو درملنې لپاره اسانتیاوې لري او په دې برخه کې زیات کار کولو ته ژمن دی. چې موږ 50 بستریز روغتون منظوري درلوده د وزارت مقام څخه د زابل ولایت لپاره. زموږ د ځای کمی و چې موږ یو څه ځای نه درلوده، یو ځای مو ورته ورنګوی او بل دوا لرو، بعضې مؤسساتو دوا راکړې ده او موږ په صحت عامې په سټاک کې د دې اړوند د تداوي اړوند دوا درلوده. نو مو عملا پرون په دې وتوانېدلو چې معتادین مو د مابس څخه انتقال کوو. د زابل مرستیال والي مولوي محیب الله حماس د خوښۍ په څرګندولو سره وویل اسلامي امر ژمن دی تر څو د ټولو هیوادوالو لپاره د ژوند کولو اسانتیاوې برابرې کړي او د معتادینو ژوند ته به پاملرنه کوي. او امارت اسلامي افغانستان مشرتابه هغوی یو فرمان صادر کړی چې په هغه کې ویل شوي دي چې څومره نشهیي توکي دي او څومره کوکنار دي یا نور افیون دي یا بل شی دي، هغوی ټولو باندې بندیز لګولی ده. د خپل ورونه له دغسې ناوړو کارونو نه ناوړو هغه ناپوسو راوګرځوئ او که بیا هم داسې تاسې وینئ او تاسې ته معلومات کېږي چې په دغه ځای کې یو مشکل ده، خپل امنیتي ارګانونو ته اطلاع کوئ تر څو مثال هغه له دغه کارو چې راوګرځوي. محمد اکبر او خدایداد تر درملنې لاندې معتادینو وویل د اسلامي امارت له دې مهربانۍ خوښ دي. بس ژوند راسه پاته زندگی پاته بس در شاه بدی سو د خلکو بدی سو په کوڅو کې ګرځو د دغه خلکو بدی سو موږ کوو چې موږ باندې په دغسې صحیح طریقه تداوي کېږي، تر تداوي لاندې او ډېر ښه نظم راته کېږي، ښه د غذا ولخوا د مثلا نور د لمونځو د عبادتو تلاوتو لخوا موږ ته ډېر ښه طریقه برابره ده.